بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر علامه 25 اگست موبیلیټي سنټر. دی ویډیو کې به ان شاء الله موبیلیټي سنټر اپلیټ زده کوو. زر علم کنټرول پینل ته د کې ما سره وینډوز موبیلیټي سنټر موجود دی. وینډوز موبیلیټي سنټر دا په لپټاپ کمپیوټرز کې وي خو ډیسکټاپ کمپیوټرز کې نه وي. صحیح شو. وینډوز موبیلیټي سنټر باندې زه کلیک کوم، ماته دغه شان یو وینډو په نظر راځي چې په دې کې ما سره ډسپلی برایټنس، volume, battery, Wi-Fi, display, synchronization and presentation settings سره پکې موجود دي. ډسپلی نه زه کولی شم چې خپل برایټنس زیات او کم کما. والیوم نه زه کولی شم چې خپل والیوم میوټ کما یا فار ایگزامپل زیات او کم کم. بیټری نه زه کولی شم چې بیټری چینج کم. فار ایگزامپل بیلنس موډ ته اړې، پاور سیور موډ ته اړې که های پرفارمنس موډ ته اړې. دا درې واړه آپشنز موږ ویلي دي په پاور آپشنز اپلیټ کې. وایرلیس موږ سره موجود دی. دې ځای کې ما سره ټرن وایرلیس آن دی. دې بټن په تھرو باندې زه کولی شم چې خپل وائی فای کنیکټ یا ډسکنیکټ کما. خو اوس ماته دا بټن کار نه کوي ځکه چې زما په لپټاپ کې وائی فای بټن آف ده. زه راځم وائی فای بټن پریس کوم. چې کله ما وائی فای بټن پریس کړه نو ماته دې بټن هم کار وکړو. زم چې وائی فای دې ماته بند شي ټرن وایرلیس آن او ټرن وایرلیس آف. صحیح ده کنه. بل ما سره کنیکټ ټو ډسپلی دی. دې شارټکټ څه شی دی؟ وینډوز بټن پی. وینډوز بټن پی مطلب پروجیکټر. زه کولی شم چې د پروجیکټر سیټینګ دې ځای کې وکړم. صحیح ده. وینډوز موبیلیټي شارټکټ څه شی دی؟ وینډوز بټن ایکس دا د شارټکټ دی. یا زه راځم فار ایگزامپل زم چې د رن نه راته راولا وینډوز بټن آر به پریس کړم ته براشي دې کې ورته ام بی ال سی ټی آر ولیکي. ام بی ال موبیلیټي سی ټی آر سنټر. نو ګوره ماته موبیلیټي سنټر راغی. سینګ سیټینګز دا موږ په کنټرول پینل کې ویلې دی. دې باره کې موږ مخکې ویډیو کړې ده. نوٹ پریزنټینګ دا موږ سره پروجیکټر دی. فار ایگزامپل موږ پروجیکټر کنیکټ کړی وي پریزنټر چې وته ویلی شي زه غواړم چې هغه کنیکټ کما که ډسکنیکټ کما نو دې ځای نه کولی شو. دا موږ سره هیلپ دی. هیلپ باندې زه کلیک کوم ماته هیلپ راکړي دغه باره کې. که څه باندې نه پوه شوي یاستئ دې ځای کې تاسو کتلی شئ او ون بای ون هیلپ ترلاسه کولی شئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره وینډوز موبیلیټي سنټر